دوه ډیر زیات مهم خبرونه د پیسو په اړه تازه د افغانستان حکومت مرکزی بانک څه وویل او نړیوال څنګه امریکا ته غوسه شول دا دواړه په همدې ویډیو کې وګورئ خو لومړی چینل سبسکرایب کړئ د طالبانو حکومت مرکزی بانک هغه موارد اعلان کړي دي چې بانک نوټونه یې د درلودلو په وخت کې د چلیدو وړ نه دي دغه بانک پرون شنبه د چنګاښ په 28مه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې پرته له هغه بانک نوټونه چې ظاهري بڼې یې بدلون کړی وي او یا د غیر مترقبه پیښو له امله یوه برخه له منځه تللي وي نور بانک نوټونه غور ګڼل کیږي او په پولي معلوماتو کې د ګټې اخیستنې وړ دي مرکزي بانک د نه چلیدونکو پیسو انځورونه هم خپاره کړي دي او د بیلګو په ښوولو سره یې ویلي دي یاد نوټونه د مرکزي بانک د نه چلیدونکو پیسو انځورونه هم خپاره کړي دي او د بیلګې په ښوولو سره یې یاد نوټونه د چلښت ور نه دي وروستیو کې زړې پیسې د هرات په ګډون لویدیځو ولایتونو کې د ښاریانو او صرافانو لپاره په یوه کړکېچ بدلې شوې وي په دې وروستیو کې هیوادوالو د پیسو له ارزښته شکایتونه کړي دي او په وینا یې چې دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي بلخوا امریکا د افغانستان د شتمنۍ غیر قانوني کنګل پای ته ورسوي نړیوالې رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د اوسني اقتصادي او بشري ناورین تر ټولو سخت لامل د امریکا بندیزونه دي چې په دغه هیواد کې اقتصاد فلج کړی دی او سوداګري په ټپه ولاړه ده اوپین ډیموکراسي نشریات د نړیوالو تحلیلګرانو له خولې لیکلي دي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د شتمنۍ کنګل کولو ته ادامه ورکړې ده او په خبره یې د دې اړتیا ده چې ژر تر ژره خپل دغه غیر انساني اقدام پای ته ورسوي او د افغانانو شتمنۍ ازادي کړي دغه نشریه لیکلي دي په لومړي سر کې په غیر قانوني توګه د افغانانو شتمنۍ کنګل کړه او بیا یې دا راپور هم خپور کړ چې د دې شتمنۍ نیمایي به د سپټمبر د پیښې قربانیانو ته ورکوي چې دا اقدام هم له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې د عمل دی نړیوالې رسنۍ وایي چې امریکا دې ژر تر ژره د افغانستان د مرکزي شتمنۍ ازاده کړي او افغانستان کې د بشري ناورین ته د پای ټکی کېږدي